بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو عزیزانو خویندو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای جل جلاله کې زړه په هر ګوټ کې اسلو جوړ او خوشحالي ډک ژوند ولري. ډیرو قدرمنو عزیزانو لکه څنګه زموږ تاسو ټول ته معلومه ده د افغانستان حاکم تحریک په راتګ سره او د تیر جمهوریت له سپارلو وروسته په افغانستان کې په عام افغانانو په سیاسي او اجتماعي وګړو باندې یو شمېر محدودیتونه ولګول شول. په دې نږدې کې تیر کال د افغانستان حاکم تحریک یا طالبانو د افغانستان کې چې کوم حزبونه وو هغه یې لغوه اعلان کړو او تېره ورځ یو ځل بیا د افغانستان په احزابو باندې یا په ګوندونو باندې حتی د نوم اخیستنې دوی جرم اعلان کړل او همدارنګه په افغانستان کې هغه سازمانونه یا اجتماعي سازمانونه چې ول د وطن د آبادۍ او د خیر لپاره یې کار کوو، هلې ځلې ورځې کولې، هغه یې لغوه اعلان کړل چې دوی رسمي جوازونه درلودل. اول خو دغه نړۍ د افغانستان د احزابو یا د ټولنیزو شوراګانو سازمانونو لغوه اعلانېدل د افغانستان د حاکم تحریک طالبانو صلاحیت نه ده. دا د هغه حکومت صلاحیت ده چې په افغانستان کې ملي او بین المللي مشروعیت ولري. د افغانستان د احزابو او ټولنیزو سازمانونو فعالیت لغوه کول د هغه حکومت کار ده چې په اساس د ولس په رایه راغلی ملي او بین المللي مشروعیت ولري، د ولس په خوښه راغلی وي، د ولس په ارادې باندې راغلی وي، نه دا چې په یو معاهده باندې راغلی او هغه د داخلي مشروعیت ولري نه بین المللي مشروعیت ولري او دوی لغوه اعلان کړی دوی صلاحیت نه ده. د طالبانو په راتګ سره په افغانستان کې دوی د هېواد ملي او دفاعي ځواکونه امنیتي او دفاعي ځواکونه بې دندې کړل، په کور یې کېنولو چې د هغوی د افغانستان د جغرافیا څخه د بهرني تجاوزګرو په مقابل کې د هېواد دښمنانو په مقابل کې دفاع یې کړله، نه دوی کوم ګوند پورې مربوط وو، نه کوم سیاسي جنبې درلودله او نه چا پورې تړلې وه. د هېواد آبادۍ لپاره، د هېواد د خپلواکۍ لپاره شپه ورځ هڅې یې کولې، مبارزه یې کوله، خپله دندې اجرا کولې او یو مړۍ روزي حق حلال روزي پیدا کوله، هغه یې بې دندې کړله. د افغانستان د حاکم تحریک په راتګ سره، د طالبانو په راتګ سره ملي بیرغ باندې دوی بندیز ولګاوه. متاسفانه د افغانستان د حاکم تحریک په راتګ سره د هېواد میرمنو چې په دولتي ادارو کې کار کولو او د هېواد خپلواکۍ لپاره، د هېواد د آبادۍ لپاره، د هېواد پیشرفت لپاره دوی شپه ورځ هلې ځلې کولې، دوی باندې د ملي سرمایه مصرف شوې وله، هغه یې بې دنده کړو. نه تنها دوی چې بې دنده کړو بلکې هغوی چې په خصوصي سکتور کې دوی کار کولو، د یو مړۍ حق حلال روزي پیدا کوله، د کور سرپرستي کوله، هغه یې هم بې دنده کړل او بې برخې کړله. همچنان سرندوالا و قاضیانی که ما در ادارات دولتی داشتیم آنها اکثریتشان و اکثریت همهشان بی وظیفه کردن و از وظایفشان سقوط کردن. دروازه های مکاتب برای دختران بسته کردن، دختران را از سطح 6 بالا از دست محروم کردن. متاسفانه همچنان په رسنیو باندې بندیز ولګاوه، هغه رسنۍ چې د هېواد د راتلونکي، د هېواد د آبادۍ، د هېواد د پیشرفت، د ترقۍ غږ یې انعکاس کوه، د هېواد د مظلوم ولس د خپلواکۍ غږ یې انعکاس کوه، په هغوی بندیز ولګوله څو نسي کولی چې په ازادانه توګه هغه حقایق نشر کړي چې په ټولنه کې هر ورځ موږ تاسو سره سر و کار یو، هغه خبر نشر کړي. متاسفانه هغه خبرونه نشر کېږي چې د افغانستان حاکم تحریک طالبانو په ګټه وي، هغه یې خاموشه کړل، هغه رسنۍ باندې بندیز ولګول څو نسي کولی په افغانستان کې په ازادانه توګه خبر نشر کړي. په رسنیو باندې، په خبریالانو باندې ډېر سخت بندیزونه ولګول. د دوی په خوښې څه خبر نه وي، دوی خبر نسي نشر کولی. اوس یو ځل بیا د افغانستان حاکم تحریک یا طالبانو د احزابو فعالیت لغوه اعلان کړه، د حزبونه فعالیت لغوه اعلان کړه چې دوی نسي کولی په افغانستان کې فعالیت وکړي. او همدارنګه د دې تر څنګ په تېره ورځ د افغانستان د حاکم تحریک یا د طالبانو سرپرستو وزیر د عدلیې په ټولنیزو سازمانونو، اجتماعي سازمانونو باندې هم بندیز ولګول، هغو چې په تېر جمهوریت کې دوی جوازونه رسماً ترلاسه کړي وو د هغو فعالیت یې لغوه اعلان کړل. مفعن دا هېواد ته یوه نوې فطره راوړل دي چې بهرنۍ پروژه یې بولمه، دا د هېواد په خیر نه بولمه.
اصلا دغه کړنې تر اوسه پورې واته کړنې تر اوسه پورې ترسره شوي دا ملي خیانت ده. دا د افغانستان په خیر نه ګورم. دا هېواد ته بهرنۍ پروژې راوړل دي. دا کړنې تر اوسه پورې ترسره شوي دي. د هغه حکومت ترسره کوی شي، هغه نظام ترسره کوی شي، د هغه دولت ترسره کوی شي چې یو قانونمند مشروع حکومت وي. طالبان تر اوسه پورې نه ملي مشروعیت لري، نه بل ملي مشروعیت لري. طالبان نه د ولس په خوښه راغلي، نه د ولس په رایه راغلي دي. دا هغه د احزابو لغوه کول، د ټولنیزو سازمانونو لغوه کول، د یو مشروع قانونمند حکومت واک او صلاحیت ده. دا واک تر اوسه پورې طالبان نه لري او طالبان نه ملي او بین المللي مشروعیت لري. د هېواد کې باید هر نوع فتنو مخه ونیول شي او ټول افغانۍ ورته لاس سره ورکړي. دا افغانستان د ټولو ګډ کور ده او موږ غواړو د دې بنبست څخه نجات پیدا کړو او د بنبست څخه د وتلو لاره پیدا کړو. باید ټول افغانانو ته د خدمت کولو دعوت ورکوي، تر څو هر یو وکولای په ازادانه توګه په افغانستان کې خپل ولس ته، خپل ملت ته خدمت وکړي. متاسفانه په افغانستان کې اوس شایسته سړی نشته. د هر اداره کې په اساس د انډیوالۍ، په اساس د رفاقت خلک انتخابات کېږي. په ورځ تر بلې لږه فقر، بیکاري حوج ته رسېدلې ده. دا کار د قابل د قبول نه ده او طالبان باید په راتلونکي کې داسې پرېکړو نه ډډه وکړي